یو بل بحث دوستانو د رنګونو او اروایي معناو مسئله یا اغیزو ده. یو څو مشهوره یا په اصطلاح اصلي رنګونه دوستانو راخلمه او د هر یو معنا له تاسو سره شریکوم او دا د هغو څېړنو په اساس ثابته سوې او منل سوې ده چې د رنګ د ارواپوهنې په برخه کې وخت نه وخت ترسره کیږي. لومړی رنګ دوستانو سور ده. سور رنګ معمولا د لیوالتیا، مینې، خشم، غصې، ګواښ، خطر او وخت نه وخت یا کله کله د بدۍ او کله کله د تقدس معنا ورکوي. لکه مثلا شهید چې موږ لیکو په سور رنګ لیکو او کله چې چېرته د خطر علامه هم لیکو یا خطر لیکو بیا په سره رنګ لیکو چې دلته برق ده، دلته بم ده، دلته مه راځئ. سور رنګ یعنی دا په ټوله کې برجسته رنګ ده. یعنی کولی سو وایو چې که رنګونو ته هغه ورکو درجې، سور رنګ نمبر 1 رنګ ده چې ډېر اغیز، ډېر تاثیر او ډېر څه پکې نغښتي. دویم رنګ دوستانو نارنجي رنګ دی یا په اصطلاح داسې یو رنګ ده چې د لیمو یا نارنج په شکل رنګ په اصطلاح چې پیژنو. زه بل مورد هم غواړم دلته اشاره وکړم. دغه رنګونه په برخه کې اول خو نارینه خپله کور رنګ دي، ډېر په رنګ نه پوهېږي. په دویم قدم کې چې بیا په دې برخه کې د رنګونو په توپیرونو کې پښتو کې هم ځینې خاص لغاتونه نشته. بیا د انګلیسي، فارسي او پښتو ترمنځ د رنګونو ویشل او بیا نومونه ورته اختصاصول دا هم یو سخت بحث ده. زه تر ډېره پورې زه نه پوهېږم متاسفانه. په هر حال نارنجي هغه رنګ ته موږ وایو دوستانو چې د نارنج په شکل رنګ لري. دا څه کمال لري؟ لومړی کمال دوستانو دا ده چې انرژي پکې ده. یعنې کله چې دا رنګ تاسو وینئ انرژي اخلئ. انرژي کته نه پورته ځي، پورته راځي. تاسو کولی سئ حرکت وکړئ، تاسو کولی سئ بیداره پاتې سئ. دویم ښادي ده. نارنجي رنګ د ښادۍ رنګ ده، د خوشحالۍ رنګ ده، د خوښۍ رنګ ده. دا احساس سړي ته ورکوي. دریم ګرم ده. یعنی کله چې تاسو نارنجي رنګونه کاروئ په خونه کې، په اتاق کې، په صنف کې، په موټر کې، ارڅ کې چې کاروئ، دغه رنګ، دغه رنګ چې نارنجي رنګ ورته وایو، دا یو ډول ګرمي درکوي، یعنی د ګرمۍ احساس درکوي. دریم رنګ دوستانو زیړ رنګ. زیړ رنګ هم معنا لري دوستانو. په زیړ رنګ کې هم د ښادۍ موج شته، هم د ښادۍ احساس شته او هم وایم په اصطلاح د ښادۍ رنګ ده. په څنګ کې زیړ رنګ د غور رنګ هم ده. زیړ رنګ د څېړنې رنګ، د تحقیق رنګ، د درک رنګ، د درنګ رنګ، د احتیاط رنګ او په خوا کې د آرامش رنګ هم ده. دا هم دا معنا ورکوي. بل رنګ چې وخت نه وخت موږ په پښتو کې ورته شین رنګ وایو، خو زه فکر کوم چې هماغه زرغون رنګ ورته ووایو، یا په ځینو کلیوالي ادبیاتو کې بیا کله کله ورته دې ته شفتلي رنګ وایي، یا د شوتلې یا شفتلې په نوم رنګ. دا هم یو رنګ ده چې زرغون رنګ به ښیي چې ویې کارو لږ په اصطلاح مشهوره ده. او اجازه راکړئ دا ووایم چې د افغانستان د بیرغ هغه یوه برخه چې یو رنګ ده چې نه سور ده نه تور، هغه برخه هغه رنګ ته موږ معمولا زرغون رنګ وایو. وخت نه وخت خلک هغه ته شین رنګ یا د شفتلې رنګ هم وایي. دغه رنګ څه معنا ورکوي؟ دا رنګ د ودې معنا ده دوستانو. دا رنګ په دین کې د روحانیت معنا ده. دا رنګ د همغږۍ معنا ده، یعنی د توافق معنا ده، د پیوستون معنا ورکوي، د اتحاد معنا ورکوي، د ملګرتیا معنا ورکوي. د که تاسو لیدلي په نکاح کې دغه رنګ کاروي. کله چې نکاح تړي، د نکاح لباس ښځه هم ناوې هم اغوندي، هلک هم کوشش کوي چې یخ په اصطلاح په ودونو کې نیکټایي په دغه رنګ واغوندي، یا په اصطلاح یا خنقاق په دغه رنګ کې. یعنی د پاک رنګ ده، یعنی یو ډول مقدس رنګ ده. داسې مې اورېدلي دي چې پیغمبر علیه السلام هم دغه رنګ ډېر خوښېده. دا معنا ورکوي چې یو ډول روحاني و، د روحانیاتو، د معنویاتو، د دیندارۍ هغه هم ده چې په دې معنا یې هم پېژندلی سو. بل د شادابۍ رنګ ده، یعنې شادابي رامنځته کوي او راوړي. ښه، یو بل رنګ دوستانو چې غواړم خبرې پرې وکړو لنډې،
هغه آسمان ته ورته رنګ ده یا آسماني رنګ چې ورته وایي چې دې ته هم کله کله موږ شین رنګ وایو. په هر حال د دې رنګ معنا د اعتماد معنا ده، د وفادارۍ معنا ده، د پوهې معنا ده، د سکون معنا ده، د هوساینې معنا ده او د آرامش معنا ده. او دا ډېر په افریقایي هیوادونو کې دا معنا ورکوي، خو زموږ په کلتور او فرهنګ کې هم ډېره دغه معنا ورکوي. په غربي لویدیځو هیوادونو کې هم د دې رنګ کارونه ډېره جنسي ده، یعنې یو ډول د نارینه رنګ ده. دا نارینه همداسې لباسونه اغوندي، همداسې جامې کوي، همداسې نیکټایونه اچي، همداسې دریشانې اغوندي په دې رنګ، په آسماني رنګ. ښه، یو بل رنګ هم دوستانو ارغوان ته ورته رنګ ده یا ارغواني رنګ ده. تقریبا یو څه په فارسي کې موږ ورته معمولا د کابل په فارسي کې دري کې موږ ورته دې ته هغه وایو بنفش رنګ یا هماغه ارغواني رنګ چې دی په تورغونډۍ کې د ګلانو رنګونه دي، هغه ته موږ دوستانو ارغواني رنګ وایو. په هر حال دغه د رنګ بحث لږ د رنګ په متخصصینو پورې اړه لري، خو هغه څه چې موږ یې د اروپونې په چوکاټ کې په دایره کې خبرې پرې کوو، هغه دوستانو تاسو سره غواړم شریکم. ارغواني رنګ دوستانو ډېر د اشرافیت رنګ ده، ډېر د سلطنت رنګ ده، تجمل رنګ ده، د ځای رنګ ده، د دریځ رنګ ده او ډېر د ځان غوښتنې رنګ ده. یو ډول خودخواهي و، یو ډول اشرافیت و، اصلیت دا معنا ډېره ورکوي. څوک چې دا رنګونه کاروي معمولا یې چې زه په دغسې یو موقف کې یم. اووم رنګ هم چې البته دې ته نه پوهېږم چې رنګ ووایو که ونه وایو، خو په هر صورت د نورو رنګونو مخلوط ورته ویلی سو، هغه تور رنګ ده. تور سپین رنګونه چې معمولا دوستانو رنګونه نه دي، دا نور رنګونه سره یو ځای سي مخلوط سي، په اصطلاح یو ډول بل رنګ پیدا نه سي، بیا داسې یو شی ترې جوړ سي، هغه ته تور او سپین رنګ وایي. تور رنګ دوستانو د ځواک، د ظرفیت، د رمز او راز رنګ ده. لکه مثلا تاسو ګورئ په نړۍ کې د استخباراتو یا د پټو معاملو یا مثلا د پټو کیسو موټرونه، په اصطلاح تیارې یا دفترونه، پلیټونه، مثلا په افغانستان کې د دولتي موټرو رنګونه یا پلیټونه تور دي مثلا، یا همداسې د داسې معنا ورکوي، یعنې رمز، یعنې پټ، یعنې محدود، یعنې کنټرول، یعنې کله کله د خطر معنا هم ورکوي. دا هم یو ډول مفاهیم دي چې دې رنګ ته ورکو. وروستی رنګ دوستانو سپین رنګ ده چې دا هم په بېلابېلو کلتورونو پورې فرق کوي، اما په ټوله کې هغه څه چې په ټوله کې ترې راخیستل کېږي پاکي ده دوستانو، بېګنایي ده، سوله ده، یا تاسو په عامو ادبیاتو کې اورېدلي وایي چې ته نو څه سپین چرګ یې چې اوس ځان په دې مسله کې سپین چرګ باسي، یعنې پاک باسي، یعنې بېګنایه باسي، یعنې مقدس باسي. که دلته دې خواته مثلا د نور موارد ته راسي، لکه مثلا لکه کفن، لکه نور رنګونه، داسې یو ډول معنا ورکوي په ځینو ټولنو کې. خو په هر حال په ګڼو ټولنو کې، کلتورونو کې په علل خصوص په دغه خوا کې مثلا په افغانستان کې، په چین کې، په دغو مذهبي لیکه هیوادونو کې، په دغو کې معمولا سپین رنګ د تقدس معنا ورکوي، د بېګنایۍ معنا ورکوي، د پاکۍ معنا ورکوي او دغسې مفاهیم معمولا خلکو سره هیر کړي دي. په هر حال دا دوستانو د رنګونو خصوصیتونه یا د رنګونو کلي ځانګړنې